ثانیه اگر اغلی و مسلمانانو ته په افغانستان کې او مشهور عالم دین داعی کتاب و سنت فضیلت الشیخ سردار ولی رحمه الله رحمتا واسعه دغه د شهادت واقعاله چونکه موږ د جنازې اعلان کړی چې جنازه هم کوو دغه په مناسبت باندې به یو څو خبرې هغه موږ د علماو د شان او قدر هغه ذکر کوم او بیا د شیخ محترم په حواله سره به یو څو خبرې امر اسکو د علم او د علماو قدر په دې وخت کې رفتار باندې هغه تقریبا ختمېدو واله دي زه ریګم په دې باندې چې کې دې شي آینده وخت کې خلک خپل بچو باندې علم په دې وجه باندې کې چې سیمانه خلک سباله وجني یو احتمال مخکې دا کېدو د ډېرو خلکو ذهن دا و چې چېرته موږ خپل بچو باندې علم وکړو نو د عالم سړي دغه ډیوټي خو چېرته بس کړو په کالج کې نه لګي الا ماشاء الله هغه چېرته جومات کې نو په جومات کې خو څوک ولا تنخواه ورکوي او څوک یې نه ورکوي نو ډېرو خلکو به دا خبره کوله که موږ په خپل بچو باندې علم وکړو زموږ بچي به څه خوري خو اوس دې وخت کې دا یو ټکی ورسره زما د ذهن مطابق کېدی شي خلک بل ملګری کړي بچی باندې علم نکو ما سي براته علماء څوک نه پوری دی وجه دینه نه کې دې شي خلک آینده کې علم په دې وجه باندې پوری دي دا به ذریعہ شي دا عالمي د قیامت د پاره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي امام بخاری حدیث نقل کړی ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد الله علم د خلکو نه داسې نه اخلي چې قبضه کې دي ولكن يقبض العلم بقبض العلماء الله چې علم اخلي د عالم نه اوچتای نو د علماء کو وفات کول باندې حتى اذا لم يبق عالما ترې چې کله یو عالم په ځمکه کې باقی پاتې نه کی اتخذ الناس رؤوسا جهالا خلق بخپل مشران مفتیان او امامان د منبر او د محراب دا به جهلا خلق مقرر کی فسئلوا فافتوا بغیر علم اين به تپوس کېدلی شي د دیني مسایلو ای به فتوی ورکوي په لا علمۍ باندې فضلوا واضلوا خپل ګمراه نور خلک یې ګمراه کړو بیا به نتیجه هم دغه جوړیږي جهلان او کوئی خلق بعد منبر محراب داغي سمبالونکي جوړ کړي شي علماء رازنن د علماء الاول قدر هغه ذکر کوم کم خلق چې د علماء بی قدری کوي علماء وجري داغي څه سزا څه جرم دی هغه ذکر کوم الله رب العالمین قران کریم کې کله چې خپل توحید شهادت ورکړي نبای کی رضان سره د خپل شهادت سره دو قسم خلق ملګری کوي شهد الله انه لا اله الا هو والملائکه واولو العلم قائما بالقسط الله شهادت ورکي الله خبر ورکي چې بل اله نشته بل معبود بر حق نشته مگر د یو ذات دی دا شهادت ملائکه ورکي بیا الله د خپل شهادت سره د ملائکه نرستا د علماء شهادت ملګری کړي دي واولو العلم قائما بالقسط خاندان د علم شهادت ورکی امام قرطبی رحمت الله تعالی علیہ خپل تفسیر کې فرمایي فی هذه الآیه دلیل علی فضل العلم وشرف العلماء دې آیت کې دلیل دی په شرف فضیلت علم باندې او په شرافت علماء باندې فانه لو كان احد اشرف من العلماء وای کچرته یو تند علماء ډیر شریف ډیر عزت من وي الله په نسبت باندې لقرنهم الله باسمه واسم ملائکته الله بد خپل نوم سره الله بد خپل ملائکه د نوم سره هغه پیوس کړي كما قرن اسم العلماء لکه څنګه چې علماء نوم د خپل نوم سره ملګری کړو علماء خلات دومره ګرانو چې ملائکه له رسل خپل شهادت سره د علماء نوم اخلي کدا الله تکران خلق نه وي د خپل نوم سره به د ملائکه له رسل د علماء نوم نه غستلې خو دې ظالمانو هغه د الله دوستان مړکل دا الله سره کولا او دشمنی کولا او عداوت امام نووي رحمت الله تعالی علیه فرمایي مجموع شرح مهذب کی امام نووي نقل کړي خطیب بغدادي کتاب شرف اصحاب الحديث ونصيحه اهل الحديث وای کی نقل کړي دي امام بني رحمت الله علیه قول امام شافعي رحمه الله او د امام مالک رحمه الله دغه موقول نقل کړي دي ای دوه درې والا فرمایي وای کچرت علماء دا اولیاء نه د دې امت اولیاء نه وای موږ دې پته نشته چې بل څوک ولی الله کې درې شي دا اولیاء الله وزکه الله د خپل نوم سره خپل نوم یو ځای کړی دی نو به الله اعلان کوي حدیث قدسی کې راځي من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب
چا چې زما د دوست سره دښمني کوله زما اعلان جنگ دی غیتا. کم سړی چې د عالم بے قدری کوي، کم سړی چې عالم وجني، دا مسلمانان د هغې دشمن نه دی، یوازې اول نمبر باندې دی دشمن د الله دی. موږ به څه اعلان جنګ وکړو؟ موږ خو بېوسه یو، خو اعلان جنگ زمنګ په ځای باندې الله کوي من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. زما د هغه سره اعلان جنگ دی څوک چې زما د علماو زما د دوستانو سره جنگ کوي. علما د الله دوستان دي او دا د الله دوستان ذکر دی. الله نه یریدونکي خلک دا علما دي. انما یخشى الله من عباده العلماء. الله قرآن کې د علماو صفت په دې انداز ذکر کړی چې په ټولو بندګانو کې د الله نه یریدونکي خلک هغه دي علما. انما یخشى الله من عباده العلماء. د الله نه یریدونکي خلک هغه علما دي. الله خو د علماو درجې پورته کړي. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. یو مؤمنان دي، عام مؤمنان ایله الله رفعت او چتواله ورکوي، خو کم خلک چې ایت الله علم ورکړي هغې له ډېرې درجې ورکوي. علما خو هغه خلک دي او طلبا خو هغه خلک دي چې هغې د جنت لاره اختیار کړې ده. حدیث صحیح کې راغلي، نبي صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي دا حدیث مجموعات طرق سره حسن درجه ته رسیږي. شیخ البانی رحمه الله او شیخ شعیب الارناؤوط دواړو ویلي حسن بمجموع طرقه وشواهده. نبی صلی الله علیه وسلم فرمائی من سلک طریقا یلتمس فیه علما سهل الله له به طریقا الى الجنه. چاچی او لار اختیار کړي چې پای کې علم طلب کوي الله به جنت لار هغه آسان کړي. بلې کې بشارت طلبه علما ته لار د دعوت، لار د درس او تدریس تاسو اختیار کړي، لار د طلب د علم چې تاسو اختیار کړي دا ان شاء الله تعالی د جنت لارې به کولاوي د الله فضل کرم سره ان شاء الله تعالی. بیا فرمائی وان الملائکه لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. طلباء علماء خو هغه خلک دي چې ملائک سبحان الله ملائک هغې ته وزرې خپلې غوړوي. ملائک خوشحاله دي د دې خلکو نه. ای ظالمه ته علما وژنې، هغه علما چې ملائکو ته وزرې غوړوي، دا د شرم نه و پکار، دا د حیا نه ده تله چې د ملائکو دوستان تا قتل کړل. ملائکو ته وزر غوړوي، دې ظالمې دبره وژني. بیا فرمائی وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء وحتى النملة في جحرها. عالم د پاره خو اسمان والا سوقي ملائک دي، هغه ملائک وما يعلم جنود ربك الا هو. دومره ملائک دي، دومره لښکرې د الله دي چې دا تعداد چاته معلوم نه دی. هغې استغفار غواړي، ځمکې والي استغفار غواړي، میان په اوبو کې چې د هغې تعداد معلوم نه دی، میرګیان په سوړ کې چې د هغې تعداد معلوم نه دی. دا خو د عالم دپاره استغفار غواړي، ظالمت یې وژني. بیا فرمایي وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. د عالم فضیلت د په عابد باندې عام فاسق فاجر ګمراه باندې نه، په عابد باندې چې عبادت گزار دی، تهجد گزار دی، تلاوت گزار دی، په هغه باندې د عالم فضیلت داسې دی لکه د څوارلسمې شپې سپوږمۍ چې په ټولو ستورو باندې فضیلت لري. بیا فرمایي وان العلماء ورثة الانبیاء. علما خو د انبیا وارثان دي. وان الانبیاء لم يورثوا درهما ولا دینارا. علما انبیاء چې کوم دي وان الانبیاء لم يورثوا درهما ولا دینارا. انبیاء میراث کې نه درهم پرېښودلی نه دینار پرېښودلی. وانما ورثوا العلم، او په میراث کې علم پرېښودلی. فمن اخذه اخذ بحظ وافر. چا چې واغسته پوره حصې واغستله. علما د انبیا وارثان دي. نبی وجل څومره غټه ګناه ده، نبی وجل څومره غټه ګناه ده. دغه وارث په غټه ګناه نه چې څوک یې مړ کړي. او دا آیات چې الله وایي بني اسرائیل باندې موږ دا لیکلي وو چې ان من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا. چا چې یو نفس قتل که بغیر د بدل د بل نفس نه یا بغیر د فساد کولو نه په ځمکه کې، دا سړی دومره ظالم دی چې ګویا کې د ټول انسانیت قتل کو. اهل علم هلته لیکي تفسیر کې اعتراض کېږي چې یو نفس وجلو زر نفسونه وجل دي، خو فرق شته په ګناه کې. څنګه دلته وایي چې چا یو نفس مړ کړو نو ټول خلک یې مړه کړل. دا مختلف جوابات دي، خو یو جواب پکې مفسرین دا ذکر کوي چې مراد د دې نه نبی دی یا عالم دی. نبی دی یا عالم چې چا قتل کو. دی وجنه مشهوره مقوله ده کنه د عوام په خلو باندې جاری موت العالم موت العالم. د دې آیت اصل کې معلومي موت العالم موت العالم. د عالم مرګ د عالم مرګ دی. د ظالم په یوازې شیخ سردار ولی قتل کړی دی، هغه نه قتل کړی، ټول انسانیت قتل کړی دی. دا ټول انسانیت قاتل دی. زمونږ دا خو معمولی خبره ده. د عالم قدر او عزت د چا عزت دی. یو حدیث صحیح کې راغلی دی
امام ابو داؤد پر سنن کی نقل کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ان من اجلال اللہ اکرام شیبۃ المسلم دل تعظیم دل قدر احترام اغدار چ سڑے سپنگری سڑے قدر وکی وحامل القرآن او کش قرآن وچت کرے دے غیر الغالف والجافیان چن پائی کی خلو کی نداغین جفا کشی کی و اکرام السلطان المسلم مقسط او اغبا چا حکمران چ انصاف والا دے دے دوی قسم خلق قدر کول دا اصل کی اللہ رب العالمین قدر احترام دے اللہ قدر چ سو کہ اغبا خپل قدر من کیگی خود اللہ چ سو بے قدر کی دا بے قدر کیگی خود خلق دا اللہ قدر نہ کھڑے دیچ عالم قدر کدا دا اللہ بے قدر کھڑے وما قدر اللہ حق قدره دی خلق دا اللہ لا قدر نہ کھڑے دا ظالم دا اللہ بے قدر کھڑے دا چ قتل کھڑے دے او دا شیخ شہید کھڑے دے امام ابن القیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمائی اعلام الموقعین کیا غدی کی اگر علماء کم دی العلماء فی الارض بمنزلة النجوم فی السماء بهم یحتدی الحیران فی الظلماء علماء مثال خو پس مکہ کی داسمان دستور دے چبر پا آسمان کی ستوری چپائیب کی یو حیران سڑے او پریشان سڑے اگر لار معلومی دی علماء پا وجبانی دیوم لار معلومی حیران خلق بیاوی وحاجت الناس الیہم دخل کو حاجت علماء تا اعظم من حاجتهم الى الطعام والشراب دار خوراک اسکاک تڑیر غٹے خوراک اسکاک زمان دون ضرورت نشترے سورج علماء تا زمان ضرورت ہے ولی خوراک اسکاک پانی بزمان نور انتہا پسکی خو جسم بھی مرشی کنا او دا علماء دا نشوانی پوج زمان ایمان مر کی گی زمان آخرت تباہ کی گی زمان اسلام درا سزی او بیا اہل المذکر کڑی پدی کی مزید تشریقی چ علماء داغی مثال وی دستور دے دستور کی اللہ دری فیدی خود دی قرآن دا مولوی رجوم الشیاطین شیطانان پدی اشترے کی گی علماء پدی بانیم دسم کی شیاطین اگر دفع کی دلیشی بدعات رسومات شرکیات پدی سر دفع کی دلیشی بے مفیدہ دستور کی اغدارہ چی پستور بانی لاری معلوم دلیشی قرآن دا معلوم دا چی تاسو پا وچکی پا دریاب کی پستور بانی لاری معلوم ہوئی علماء بانی خلق حق معلوم ہوئی باطل پی معلوم ہوئی او دریم فائدہ پستورو کی اغدار زینت للسماء دسمان دا پارستو خائستے ستوری لکرنگی علماء دزمکی دا پار خائستے لکر سرنگ چی اسمان پائی کی ستوری خون کئی پزمکہ کی علماء خون کئی ظالمہ تا خدا افغانستان ستور ختم کو تا خدا افغانستان رونق ختم کو تا افغانستان رناخت پکلا تا جلال آباد رناخت پکلا ظالمہ سور دی ولی ملک ودارنا دی نپیر زکی دل افغانستان کو مسلمانانو او کڑی طرح سے سو ستانے پول نیولی او پٹے دا نیولی سیدن نیولی داغا گناہ سوا داغا جرم سوا داغا جرم سخیب کنا داغا جرم داو چی قال اللہ قال رسول اللہ اگو زمان اللہ خبر کولا زمان رسول اللہ خبر کولا اولا کتاب و سنت داغی عالم دائی چنڈے پور تکڑی و ظالمہ پدیو جتا قتل کو دا خدا قتل لے عبداللہ ابن المبارک رحمت اللہ تعالی علیہ فرمائی من استخف بالعلماء ذهبت آخرته چاچی دا علماء سبقوالے کو آخرت تباہ و برباد کو قتل خدا کنار قتل خودی رغٹ خبر دا صرف تعلیم حق پر سبقوالے کول وائی پسی کنزلی کول لیکن بعض ظالمان بعض شر پسند خلق وسم پا پیس بوک بانے پا کمنٹس کے پا شیخ رحمہ اللہ پسی کنزلی وسم لکی ای ظالمان ہو خپل آخرت برباد ہوئی من استخف بالعلماء ذهبت آخرته آخرت تباہ برباد کو استاد یو کمنٹ لري کلو پوجبان جس پر کمنٹ پوری کې تا خپل آخرت تباہ برباد کو او یاد لري در خپل ملګرو ټول ته تسلی ورکوم ټول مسلمانانو ته شیخ سردار ولی رحمه الله اخي وارث اهل الحديث علماء محبوب نو اخذ هر چا محبوب هر چا باورېدو دغه سیرت دغه درسونه بار چا اوریدل خو زه به دا ویم تسلي ورکړم دا نوې خبره نه ده دا زړه خبره ده موږ په خپلو سترګو ولیدل موږ به ویل تاریخ په چې کله موږ کوت موږ به ویل چې عمر بن الخطاب رضی الله عنه شهید محراب دا څنګه بې ګناه ته شهید تللی شو په مدینه منوره کې هغه شهید کېږي عثمان ابن عفان قرآن په غیږ کې ورسره دی په باندې توري گزار کېږي د ګیرې نه نیولی کېږي څټ ورته تاولی کېږي او چې کله گزار کېږي په باندې اول ساس کې د ایرې د قرآن په دې آیات باندې لګي فسیکفیکهم الله الله به ستا دپاره کافي شي هغه ولی شهید شو علي بن ابي طالب رضی الله عنه ولی شهید شو
امام ابو حنیفه رحمه الله ولی جیل خورلې دی، امام شافعی رحمه الله ولی جیل خورلې دی، امام مالک رحمه الله ولی والي شوی دی، امام احمد ابن حنبل رحمه الله ولی جیل تیر کړی دی، سفیان ثوری ولی هغه پټ شی او تختیدل او د وطن نه، سعید ابن جبیر خپل سر کټ نکالتا، شیخ الاسلام ابن تیمیه په جیل کې هغه مرګ رانغه. دا خو سلسله روانه ده او د شانته په دې نږدې وختونو کې حق پر علماء لا وکړه. موږ ته پته ولګېدل چې او داسې خلک شته په دې عالم کې، داسې بدبخته سنګیله خلک شته چې حق پر علماء وجني. دا سلسله روانه ده. زموږ د ایمان دي، زموږ د عقیده ده. شیخ سردار ولی رحمه الله هغه لا دغه ټیم لیکلو دا نه مخکې کېده نه وروسته کېده، خو دې ظالم خپل آخرت تباه کړو. نور هغه خو الله مرد شهادت ورکړي ان شاء الله تعالی. الله دې په شهداو کې حساب کړي. او زه وایم داسې مرګ خوار چاله پکار دی. دغه ظالم ته زه حیران یم، ته به مړ شي سبا نه. مرګ خو د شیخ سردار ولی دی چې ټوله دنیا پریشانه، دا سترګې نه اوښکه روانه. مرګ خو داسې خوند کوي چې بل باندې وچاړي. هغه مرګ څه مرګ دی چې خلک وایي شکر دی چې له ده نه خلاص شو. هغه څه مرګ دی چې نن په پاکستان کې خلک پریشانه، په افغانستان کې خلک پریشانه، هر ځای کې غایبانه جنازې. دغه ظالم، دغه بې شرم، دغه بې حیا د باندې هم څوک جنازه وکړي او کېدای شي اخره خاتمه هم خرابه شي. خو تسلي ملګرو ورکوم، بې فکره اوسېږئ. لا تزال طائفة من أمتي منصورين على الحق لا يضر من خذلهم. همیشه به زما د امت یو جماعت وي، هغوی سه به تعاون مدد کېدلی شي د الله د طرف نه. څوک یې مدد پرېږدي هېڅ پروا نشته دی، د حق په مخکې روان دي د خیره. دغه تسلي مو ملګرو له ورکوو او ان شاء الله تعالی کوم کس چې دا مرګ کړی دی دې باره کې موږ د امام احمد ابن حنبل رحمت الله تعالی علیه قول ذکر کوو او فرمایي لحوم العلماء مسمومة. د علماء غوښې زهري دي. من شمها مرضا، چا چې بوی کړي که نه بوی کړي هم بیمار شوی دی. بوی کول څه مطلب چې په علماو پسې سپکه ویلې ده هم بیمار شوی دی. ومن اکلها ماتا، چا چې د علماو غوښې خوړلې دي هغه مړ شوی دی. امام ابن عساکر تبیین کذب المفتری خپل یو کتاب لیکلی اوس چاپ دی او فرمایي اعلم ان لحوم العلماء مسمومة وعادة الله في حق استار منتقصین معلومه. پوه شه چې ګورې د علماو غوښې زهري دي او د الله عادت معلوم دی چې چا دا پردې ماتې کړي د علماو. الله عادت معلوم دی چې کړي دي وسره. فمن اطلق لسانه في العلماء بالسلب او بالسلب، دو قسم قرات دي. فمن اطلق لسانه في العلماء بالسلب، چا چې خپل ژبه په علماو پسې راکولا وکړه په عیب جویې باندې، ابتلاه الله تعالی قبل موته بموت القلب. الله به د مرګ مخکې ولا زړه مړ کړي. زړه مړ کېدل دا معنی چې ایمان به الله ورې د خاتمه به خرابوي، د دې سړي خاتمه به خرابوي. منګه حیران دایو نن په داسې دور ته موږ پاتې شو، علما خپل حفاظت هم نشي کولی، حکومتونه علماو هم تحفظ نه ورکوي. نن دې حد ته خبر راورسېدله چې کوم د امت خیر خواهان دي، زه قسم سره ویم قسما بالله چې په دې ټول عالم کې د حق پرستو په شان علما دا چې څومره خیر خواهان د دې امت دي بل هېڅوک نشته دی. خو نن خبره دې ته راورسېدله چې خلک به خپل خیر خواهان وجني. زه تا نه غواړم نن به علما ځان له دا اسلحې لیسن جوړوي چې ځان پسې به اسلحه ګرځوي. نن خبره دې حد ته راورسېدله. نن تعجب په دې خبره دی زموږ په حکومتونو کې په اسلامي مملکتونو کې د سپیره تپوس نشته دی چې د چا سپی څوک قتل کړي هم اف پې درج کېږي او مجرم نیولی کېږي. نن د یو فاسق فاجر کلین شیو بیا کړی، ټای پې لګوي، بېل شټ پارتلی، بېل پاسه د مودو. هغه چې کله قتل شي فورا سیکورټي هغې په حرکت کې راشي او ناکهبندیانې ځای په ځای باندې چاپې په ځای په ځای باندې لګي، هغې ته تحفظ ورکېدلی شي. لیکن نن علما یتیمانان، نن علما یتیمانان دې ته څوک تحفظ نه ورکوي. نن به دې په خپله ځان پسې اسلحه ګرځوي. زموږ د پاکستان د حکومت نه مطالبه ده، پرزور مطالبه دې کوو چې خپلو علماو ته تحفظ ورکوي. دا ستاسو د بل خیر خواه دي، دا د امت خیر خواهان دي او موږ د افغانستان د امارت اسلامي دا یې د پرزور مطالبه کوو ستاسو د حق جوړېږي چې د شیخ سردار ولي او دا نور چې کوم علما ته شهیدان شوي چې دا یې قاتلان ګرفتار کړی شي، بر سر عام دا یې نه قصاص واخیستلی شي. او دا ستاسو حق څه دی؟ ټولو ته ویم، د پاکستان حکمرانانو ته هم د افغانستان امارت اسلامي حکمرانانو ته هم ویم، ستاسو د حق څه دی؟ حدیث بخاري کې راغلی دی کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته. هر یو په تاسو کې د شپنکي مثال لري، ذمهوار دی، دا نه به د خپلې ذمهدارۍ تپوس کېدلی شي. فالامام راع وهو مسئول عن رعیته. حاکم، مشر، مقتدا، سربراہ د ملک دا راعي دی، دا ذمهدار دی، د خپل رعیت تپوس به کېدلی شي. د دې حکومتونو سربراهانو ته وایم چې ستاسو نه به بیا په ورځ د قیامت د دې تپوس کېدلی شي. حکومتونه خلک غواړي دې ته چې علماو له مظلومانو له تحفظ ورکړي او بیا خاص کر شیخ سردار ولي له، خو ځکه چې د هغوی سیوری موږ ته معلوم نه دی،
ما ته هغه غلور را یادېږي چې دغه سر ته ولاړ د ماشومه دې ظالم خو دغه لور زړه ته هم نه کتل. او زه د امارت اسلامي مشرانو ته یم چې که نور سم نه وي دغه وړی ککۍ د دې وړی ماشومې د هغې زړه ته لږ وګورئ. دا قاتل راولي د هغې په مخ کې قصاص کوي، سزا وله ورکړه چې د نور ټولو خلکو دپاره عبرت شي چې امن او امان په ملک کې راشي. الله رب العالمین دغه شهادت قبول کړي او چا چې قتل کړی دی الله دې موږ ته په دنیا کې وښیي، الله دې موږ ته په دنیا کې وښیي چې ذلیل او رسوا او د شرم په مرګ باندې مړ شي، د شرم په مرګ باندې لارې داسې مرګ له راولي چې د جنازې څوک نه وي، د جنازې څوک نه داسې مرګ الله راولي. او د هغې پسماندګانو ته د شیخ صدر ولی عید الله صبر جمیل ورکړي ټول. خو موږ به چا ته د تعزیت خبره کوو، موږ ته به څوک تعزیت راکړي، موږ ته به څوک تعزیت راکړي. نن خو هر زړه دردمند دی، یو بل به تسلي ورکوو نو یو بل به تعزیت ورکوو. الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي، والله د علماء حفاظت وکړي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.